بسم الله الرحمن الرحیم حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې دغه د عیسایانو په کرسمس کې شرکت کول د شریعت په رڼا کې څنګه دي؟ علامه مفتی خالد سیف الله رحمانی صاحب چې د انډیا یو ډیر غټ مفتی دی او پر عالمي سطح باندې ډیر غټ پراخ نظر لري او ډیر محقق شخصیت دی. هغه په خپله فتاوا کتاب الفتاوا جلد راول صفحه نمبر 306 هغه لیکلي دي چې دا مذهبي چې کم پروګرامونه دي، کم تهوارونه دي، د هغه بنیاد کې عقیده او مذهبي نظریات پیوسته وي، په هغه کې دا ضرور وي. نو د کافرانو چې کم تهوارونه دي، د دې دا کم لکه د عیسایانو کرسمس او دغه د هندوانو هولي چې ورته وایي، داسې نور چې څه نه څه دغه د مجوسیانو د دې چې کم تهوارونه دي یا د دې د اختر ورځې دي، په دې کې مشرکانه تصورات څه نه څه ضرور موجوده وي. نو په دې کې محترمینو شرکت کول جایز نه دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو د ایرانیانو په طرز باندې چې کوم موسم بهار راځي او یا د هغه موسم په اختتام باندې د دغه تهوار جوړولو اجازت وغوښتي، لیکن نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اجازت نه کوي، منع کړ. مشکات المصابیح به حواله سنن ابي داود حدیث نمبر 1490. او په دې کې د هغه کافرانو سره مماثلت هم راځي. د المر راختلو او د لمر پرېوتلو او د زوال په وخت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د لمانځه کولو څخه منع کړې ده. ولې کړې ده؟ چې په دغه وخت کې آفتاب پرست کوم چې د المر عبادت کوي، د هغه قومونو د عبادت وخت دی، خصوصي وخت دا وخت دی، د هغو سره په دې کې مماثلت راکړي. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام په دغه وخت کې د عبادت کولو څخه منع کړی ده. نو چې صرف د هغو د عبادت وخت په دغه وخت کې د لمانځه څخه منع کړی ده، نو که یو سړی د هغو په مذهبي تهوار کې شریک کېږي، نو د دې اجازت به څنګه ورکول کېږي؟ نو بالکل محترمینو، په داسې پروګرامونو کې د مسلمانانو دپاره شرکت کول جایز نه دي. باید د دې څخه ځان وساتلی سي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.